پرون تاسو خبره کړې وه د اودس باره کې، د تیمم باره کې، د غسل باره کې. دا درې قسمه څیز دی د انسان د پاکۍ، چې انسان هغه ته چې کله بې اودسي راشي، که غټه بې اودسي او که وړه بې اودسي، هغه پې لر کېږي په غسل باندې، په دغه شان په اودس باندې او په تیمم باندې انسان ته چې کم بې اودسي راغلي هغه پاکېږي. دغه څیزونه په دې پاکېږي. ښه، دا اودس د څه دپاره، غسل د څه دپاره، تیمم د څه دپاره، د دې حکمت څه دی، الله جل شانو ولې دا مقرر کړي. دا یو پیر تیر شوی، یو پیره، هغه ته به پیر تاریک وي. څه پیر تاریک، هغه د دین اسلام په احکاماتو باندې ډېر زیات اعتراضات کړي. نو یو اعتراض یې پکې د غسل باره کې مو، دا په هغه زمانه کې تیر شوی دی، مخکې به د ایم اے په کورس کې دا د ده باره کې پوره سبق و. اگر چې بیا وروسته څه چلو شو، دا ختم شو، غیب شو بلکل. د اخون درویزه بابا نوم به تاسو اورېدلی، اخون درویزه بابا، د هغه په زمانه کې یو پیر تیر شوی، هغه ته به پیر روشن خان وي، خو د هغه د قبیحه کارونو د وجې اخون درویزه بابا په هغه باندې پیر تاریک نوم کېښودو. روشن څه ته وایي؟ روښانه ته. او د روښانه الټه تیارۍ، نو روښانه په ځای ورته څه وي؟ پیر تاریکي ورته وي. هغه نوم چې پې پورې شو، اوس یې څوک په پیر روشن خان نه پېژني، په پیر تاریک باندې پېژني، او مشهور هم په دقې باندې و. نو داسې هغه یو اعتراض وکړو په یو حکم شرعي باندې، چې انسان کله د هغه نه مني لاړه شي، غسل پې واجب شي، نو غسل ته څه ضرورت دی؟ غسل ته ضرورت نشته، بلکې صرف دا خاص اندام چې د کمې نه مني تلې ده، دا اوبه تې تلي، بس دغه وینځه کافي ده، دې ته ضرورت نشته چې په ټول جسم اوبه واچوه. او بیا مثال پیش کوو د دې دپاره. مثال ته غوږ شئ. مثال یې دا و چې یاره یو خر دی، په هغه باندې د مولو بار پروت دی، او یو سړی روان دی په خټو کې، او یوه مولۍ ته په خټو کې پرېوته، نو دا ټول بار به یینځي که نه، دا یوه مولۍ به یینځي. خلکو به ورته یوه مولۍ وایي، دقه د غسل مثال دی، بس دا یو مولۍ دې وینځي، نورې ته ضرورت نشته. اوس دا خو د قمقلتوب خبره ده چې یاره یو مولۍ پرېوتې ده، ته ټول بار یینځي. نو مني خو ستا د یو اندام نه وتې ده، نو ټول جسم سره یینځي. دا د هغه اعتراضونه وو. یو بل اعتراض یې والد صاحب ډېر نیک سړی و، خو دی ډېر زیات ګمراه و، عالم و، ډېر پوهه سړی و، خو ګمراه شوی و. بس صرف په علم باندې انسان کامیابېدی نه شي. د الله جل شانو فضل و کرم دا یو لوی څیز دی. بس توفیق چې څه ته وایي، فضل و کرم د الله جل شانو د طرف نه، دا بهترین څیز دی چې انسان جنت ته رسوي، کامیابیږي انسان. پلار یې ناست و لاندې په مصله باندې، جای نماز یې خور کړی و که نه، او ریل ورسره و، او په هغې کې قرآن مجید و، داسې کټ پروت و. کټ دی راغی، ایسته په کټ کې کېناست، خپې لاندې په ځمکه وي، او ناست په کټ کې و، لکه په کرسۍ چې سړی څنګه کېني. نو پلار ورته یې پاسه بې ادبه، ته ګورې نه لاندې قرآن دی، ته بره کېناستې په کټ کې. نو هغه ورته وي چې زه نه پاسم، داسې ټیک یم، زما خپې خو د قرآن نه چوتې نه دي، زما خپې خو په ځمکه پرتې دي. او که ته وې چې نه کوناټي دي ته چوت دي، نو ځکه ودرېږم، نو کوناټي خو به ښه چوت شي، نو بیا خو ښه بې ادبي شوه. دا قسمه اعتراضاتو د هغه خو ډېر انتهایي بېوقوفه انسان و. دا یو څو
دا چې داسې زما او ستا غونته کې کمزوري عقل والا ته پیش شي نو هغه ډېر زر ګمراه کېږي په دې خبرو باندې. خو چې عقل لږ مضبوطي بیا نه خرابېږي انسان ښه، چې انسان کې عقل وي او د عقل سره علم وي بیا درست وي. دې دواړو کې چې یو څیز هم نه وي انسان تباه کېږي. بیا د عقل سره علم او د علم سره عقل دا ضروري څیز دی. خیر خبره مې دا کوله چې الله جل شانو حکم مو فرمایو لومبۍ خبره مونږ د غسل کوو چې غسل الله جل شانو په انسان باندې واجب کو په هغه وخت کې چې کله د دنه منی وځي. دویم غسل په هغه وخت کې په زنانه باندې فرض دی کله چې دی ماشوم وشي او څلوېښتۍ نه دا پاکیږي نو غسل کوي. غسل ولا واجب دی ضروري دی. دریم چې دا کله د حیض د بیمارۍ نه د مینسز نه پاکه شي نو بیا دا غسل به کوي، واجب دی پې غسل کول. دا درې خبرې دي. دا ولې په دې دریو خبرو کې الله جل شانو غسل واجب کو؟ حالانکه د پیر تاریک اعتراض مې نه ته وښودو چې ټول جسم ته څه ضرورت دی، بس لږ ځای دی هغه وینځه بس غسل به وځي انسان به پاک شي. نه، اصل کې دا چې نفاس ته څه ته چې څلوېښتي وایي په دې کې د زنانه اینه بند شي کومه چې جاري د ماشوم د ولادت نه پس د ماشوم د ولادت نه پس چې کومه اینه ځي په حیض په بیمارۍ کې چې کومه اینه ځي او دغه شانتي د انسان نه چې مني وځي په دې کې د انسان دا ټول جسم که نارینه دی که زنانه دا انوالي دا د دې ټول جسم نه راوځي. د حیض اینه صرف د یو خاص ځای نه نه راوځي، د نفاست او د څلوېښتۍ چې کومه اینه هغه د خاص ځای نه نه راوځي. مني د انسان د خاص ځای نه نه راوځي بلکې ټول جسم په هغې کې انوالي. دا د ټول جسم نه لږه لږه راشي راجمع شي او بیا وځي. نو ځکه الله حکم وفرمایي چې په ټول بدن باندې څه واچوه، اوبه راواچوه، اوبه پې توی که نو ته به هله سوتره شي او پاک به شي. نه پوهېږئ زما په دې خبرو باندې اساني دي که ګرانې؟ او په غسل کې دغه خو د دې حکمت و، خو اشاره پکې دې خبرې طرف ته وه چې څنګه ستا د جسم د هرې حصې نه د اینه راله او د جسم د هرې حصې نه دا مني ووته نو تا په ټول جسم باندې اوبه توی کړې. دغه شان چې ستا د ټول جسم نه کله ګناهونه وشي نو ټولو ګناهونو نه دغه شانتې توبه وباسه. څنګه چې ته ظاهري پاک شوې دغه شانتې چې باطني هم پاک شوې. څنګه چې ستا جسم پاک شو پکار دی چې ته خپل روح هم صفا کړې، خپل زړه هم صفا کړې او توبه وباسې د تمامو ګناهونو نه کم ګناهونه چې ستا نه شوي. دا دې طرف ته اشاره ده. د جسم او د روح په خپل منځ کې یو علاقه ده، یو تعلق دی. یو دا چې مونږ ته ښکاري، یو دا چې د انسان په څه ژوندی دی مونږ چې څه ته روح وایو. د دې خپل منځ کې یو تعلق دی. هغه تعلق دا که جسم باندې د یو څیز اثر کیږي نو هغه په روح باندې هم کیږي، او که په روح باندې یو اثر کیږي نو هغه په څه کیږي؟ په جسم باندې کیږي. د انسان روح کله ناکله خوشحالي نو جسم هم ورسره خوشحاله شي. جسم باندې د هغه د روح هغه خوشحالي ښکاره شي، او کله ناکله چې د انسان جسم ته راحت ورسي نو د انسان روح خوشحاله شي. ګوره نه چې انسان بیماری او جسمانی تکلیف یې وته خو چې دی ټیک شي بیا څونه خوشحالېږي. هغه روح یې خوشحالي ولې جسم یې ټیک شو. که روح خوشحالېږي جسم ورسره خوشحالېږي، او که جسم خوشحالېږي نو روح ورسره خوشحالېږي. د دې خپل منځ کې داسې تعلق دی. نو اوس لږ اودس ته وګورئ. اودس ته لږ شانتې سوچ وکئ. په اودس کې انسان چې کله مخ انځي، لاسونه انځي، خپې انځي، په سر باندې مسه کوي، سټ مسه کوي، د غوږونو مسه کوي، نو د اودس نه پس دی بلکل حشاش بشاش، په ده کې یو چستی راشي، د ده نه هغه ناراستی وځي. داسې ده که داسې نه ده؟ دوه قسمه مونځ به تاسو کړی، یو هغه چې په زوړ اودس وکړي، یو هغه چې په نوي اودس وکړي. مزه په کم یو کړي؟ په نوي اودس چې کله سړی مونځ ته ودرېږي یا مونځ وله خوند ورکوي. دا ولې داسې کېږي؟ ځکه چې تا چونکې جسم پاک کو نو د جسم د پاکوالي اثر په روح باندې وشو نو تا له عبادت خوند درکوي. اوس
نه پوهېږئ په دې خبرو. اوس واپس لږ غسل طرف ته راشي. نه الله جل شانه چې په تا باندې غسل فرض کو او واجب یې کړه باندې د دې د وجې د باندې واجب کو حکمت یې دا و چې چونکې اینه او منی د ټول جسم نه وتي ده نو ټول بدن ځان له ستره کا او اشاره پکې دې طرف ته وه چې یاره څنګه تا خپل ټول جسم هغه د دغې حکمي نجاست کبرا نه پاک کو د غټ یو پلیتي وه په تا باندې د هغې نه دې پاک کو دغه شانتې خپل روح د هغې د تمامو ګناهونو هم ته لږ فکر وکړه او د هغې نه توبه وباسه. پوهېږې په دې باندې نه اصل سیس خو هغه روحاني و چې توبه وه خو دا ظاهري حکم د غسل چې الله جل شانو کو دا د دې دپاره وکړو چې ستا هغه باطني او روحاني طرف ته لږه توجه پیدا شي چې د تمامو ګناهونو نه ته توبه وباسي. دویم غسل الله جل شانه د کمې وجې نه فرض کو د دې وجې نه غوږ کېده د انسان د منې نه څه پیدا کېږي انسان پیدا کېږي د انسان د منې نه څه پیدا کېږي انسان پیدا کېږي کوم ځای کې پیدا کېږي د مور په خېټه کې پیدا کېږي دا بچی غټېږي په څه باندې د هغه حیض په اینه باندې دوه څیزونه شو د حیض اینه باندې ماشوم غټېږي او پیدا کېږي د انسان د منۍ نه. اوس چې انسان کله پیدا شي انسان پیدا شي نو خو دوه صورتونه دي یا به د الله فرمانبرداري خو ډېره ښه خبره ده الله شکریه ادا کول پکار دي مور او پلار له او که چېرته دی نافرمانی نو بیا د دې ماشوم د پیدایش سبب څوک جوړ شوي وو دا مور او پلار. که دا مور او پلار نه وی دا ماشوم به پیدا شوی وی نه به پیدا شي. دا نافرمانه بچی چې اوس پیدا کېږي د دې اسباب څوک مور او پلار که مور او پلار یې چېرته نه وی دا ماشوم به پیدا شوی وی دا نافرمانه نه به پیدا شوی. اوس غوږ کېده کله چې ښځه خاوند خپل منځ کې میلاو شي نو په دې کې دا احتمال کېدی شي ممکنه ده چې دا کم بچی د دې د دې ملاپ نه پیدا شي کېدی شي دا نافرمانی نو مور او پلار د اوس نه غسل وکړو چې خدایه که چېرته زموږ بچی نافرمانی د اوس نه مونږ توبه وباسو خپل ځان د هغې نه بر حسابو نو اوس نه مونږ توبه وباسو. نو په غسل کې او په حیض کې چې مور او پلار انوالو په منې کې او په حیض کې نو دا غسل یې دې دپاره کو چې خدایه زمونږ نه که چېرته نافرمانه بچی پیدا شو نو سبب یې خو مونږ یو چونکې نو خدایه د اوس نه مونږ څه کوو تا نه معافي غواړو او مونږ غسل کوو مونږ پاک یو د هغې څیز نه چې زمونږ بچی به څه کوي په راروانه زمانه کې الله جل شانو غسل هغه فرض. اوس راځو اودس ته. اودس الله جل شانو ولې فرض کړی دی په انسان باندې او بیا عجیبه کار تاسو ته ما ووي چې د غسل په تمام جسم باندې اوبه راړول توی کول په تمام جسم باندې اوبه دا اشاره څه طرف ته ده چې اصل څیز تا توبه ده د ګناهونو نه. یاد ساتئ ګوره زه چې کومه خبره هم کوم که د غسلي که د اودسي مقصدي خبره به دی چې اصل څیز توبه ده د ګناهونو نه. نو اوس لږ غسل ته راشي اودس ته راشي. د اودس حکمت څه شی دی ولې الله جل شانو دا خبره واجب کړې چې کله ته زما عبادت ته ودرېږي نو پاک په ودرېږي او د پاکوالي دپاره ته به اودس کې چې پاک شي. نو د غسل حکمت مې ته ذکر کو اوس راځو د اودس حکمت او بیا دا خبره ذکر کو چې دا په ترتیب سره دا اودس ولې الله جل شانو په مونږ باندې مقرر کړی چې په خاص ترتیب سره ړومبی به لاس انځي بیا به خولې ته اوبه اچي بیا به پوز ته اوبه اچي بیا به په مخ اوبه راچي بیا به لاسونه انځي بیا په سر مسه کې بیا د غوږونو مسه بیا د سټ مسه اخر کې به خپې انځي. دا په خاص ترتیب ولې مقرر کو او بیا دا ولې مقرر کو چې درې ځله به انځي د دې وجه څه ده. اوس راځو تاسو ته ما ووي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایله ترمذي شریف یو روایت رایات شو چې کله انسان تقریبا امام ترمذي رحمت الله علیه دویم او دریم نمبر حدیث ذکر کړی دی په خپل ترمذي شریف کې د اودس باره کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې کله یو انسان اودس کوي او دی اوبه رالي او مخ ته واچي او بیا لاسونو ته اچي دا یو قطره چې غورځېږي دې سره د ګناهونه هم دنه غورځېږي د ګناهونه هم دغه شان غورځېږي دنه د اودس سره. اوس تاسو ته موي چې مقصدي سیز ګناهونه دي هغه د روحاني خپل روحاني قوت مضبوطول ځان روحاني طور باندې صفا کول او پاکول دغه اصل سیزو. نو الله جل شانو فرمایل چې کله ته چارندام کې که نه چارندام
نو اول لاس وینځه څه وینځه لاس په غسل کې ټول جسم باندې اوبه را اچول اوبه را توی کول دا ضروري و او په اودس کې په خاص اندامونو باندې وجه څه ده تاسو ته ما وایي چې په غسل کې ټول جسم انوالو دی د انسان ټول جسم په هغې کې کار کړی دی که منی راغلی د جسم د یو اندام نه راغلی ده که د مینسز د هیز او دغه شان د څلوېښتې د نفاس ای نه راغلی د جسم د یو حصې نه راغلی الله ځکه وفرمیل په ټول جسم اوبه راواچوه نه پوهېږئ په دې دا هغه ساینس دی او هر چې اودس دی نو په هغې کې خاص اندامونه دي مخ دي لاسونه دي خپې دي او مسه ده دغه خاص اندامونه وجه څه وه د دې وجه دا وه چې دا بې اودسي تا ته راغلې ده وړه بې اودسي په دې کې ټول جسم نه دی انوال په دې کې صرف ستا د جسم نه یا هوا خارجه شوې ده یا ستا د جسم نه ګندګي وتې ده د ټول جسم نه ده وتې د یو خاص ځای نه وتې ده نو الله جل شانو خاص اندامونه د اودس دپاره مقرر کړئ صرف دا وینځه بس کافي ده د ړومبی پکې څه ذکر کړه الله جل شانو چې ته خپل لاسونه وینځه څه وینځه لاسونه دا لاسونه الله جل شانو د دې دپاره یاد کړه کله چې انسان حرامن وړی چوتی نو ډایرکټ په هغې باندې خوله نه ږدي بلکې په لاس یې راچوتی نو ړومبی حکم یې وکړه چې څه وینځه لاسونه وینځه که ګناه طرف ته ړومبی اقدام انسان کوي که هغه د خولې ګناه ده خو دغه مې ته ذکر کړه نو په لاسو یې کوي د سترګو ګناه ده فرض که په موبایل کې غلط څیزونه ګوري دغه موبایل یې په لاسو راغستی دی نو ړومبی ورته څه وفرمایل چې لاس وینځه بیا د هغې نه پس دویم حکم یې ورته وکړو چې خولې ته اوبه واچوه ولې په ګناهونو کې چې ټول نه زیات ګناه د انسان نه کېږي هغه ادي څیز نه کېږي غیبت دا کوي چغلي دا کوي شیطانی دا کوي کنزل دا کوي دروغ دا وي چې څه لوی لوی څیزونه دي هغه دا جبه کوي نو دویم حکم یې دی وفرمایو چې څه وکړه خوله وینځه بیا دریم حکم یې څه وفرمایو پوزې ته اوبه واچوه ولې هغه ګناهونه چې د ژبې نه کېږي او د پوزې نه کېږي نو د ژبې په نسبت سره هغه د پوزې او ګناهونه کمی نو دریم سټپ کې هغه ذکر کو تا ته چې پوزې ته اوبه واچوه چې هغه یو حرام څیز هغه بوی کول دي حرام څیزونه چې انسان بویي خو دوه څیزونه دي یا انسان خپل شهوت بویي او یا انسان حرام بویي په دغې باندې چې حرامو ته یې زړه کېږي هغه هم د پوزې د وجې کېږي په لاره زنانه روانې که نه تړی اسم الله کاږي چې هلکه بیا یې رومانس سپری لګولې ده پرفیوم یې لګولې نو بیا انسان هغې طرف ته مایل شي بیا یې هلکه نن بلو لیډي لګولې ده بیا یې هلکه نن پلانکې پرفیوم لګولې ده کافر لور ده پلانکې پرفیوم یې لګولې نو بیا هغې طرف ته د انسان څه مایله کېږي سترګې مایله کېږي څه مایله کېږي سترګې نو الله د پوزې پسې حکم وفرمایي چې اوس مخ وینځه او داس کې څه وي چې اوس مخ وینځه ځکه دریمه ګناه چې کېږي هغه د مخ نه کېږي او په مخ کې بیا هغه مرکز دی چې هغه ستا سترګې د هغې نه کېږي نو هغې له څلورم پوزیشن ورکړو چې اوس مخ وینځه ټول مخ وینځه د ګناهونو هغه اثر ختم شي دریم بیا الله جل شانو فرمایل چې کم جبه د یو څیز باره کې تذکره وکړي پوزه د هغې بوی راخکي سترګې په هغې پسې لاړ شي د هغې نه پس د انسان لاسونه بیا هغې ته څه کوي تجاوز کوي د انسان لاسونه غواړي چې دغه څیز دما کنټرول کړی نو الله وفرمیل چې اوس لاسونه وینځه څه وینځه لاسونه وینځه کوم چې د طاقت اصل ځای دی هغه وینځه الساعد مټې لیچې د طاقت اصل څیز دی چې انسان په هغې باندې کنټرول کوي بل څیز بیا هغه وینځه د هغې نه پس الله جل شانو فرمیل چې اوس په سر باندې مسه وکړه بس مسه وکړه په سر ولې دا سر د انسان په ګناه کې نه دی انوالو دماغ نه سر دا سر براه راست په ګناه کې نه دی انوال خو چونکې د دې سر هغه تعلق دی د سترګې پوزې خولې سره نو د هغې د وجې دې تعلق د ګناه د اندامونو سره جوړ کړی دی نو څه وي الله وفرمیل صرف مسه پې وکړه انځلو ته ضرورت نشته ځکه ډېر ډایرکټ ګناه نه ده کړې کومه چې سترګو او پوزې او خولې کړې نه رسوي په دې خبرو بیا اخوا راته بیا الله جل شانو فرمایل چې اوس د سر د مسې نه پس بیا د غوږونو مسه وکړه ولې دا اندامونه دا خو بالکل انپرنټ دي دا بالکل په یو څیز هغه که فوکس کېږي دې ته فوکس کېږي مخامخ کېږي انسان ته هغه دا درې اندامونه دي صحیح ده دا چونکې یو اطرافو ته موجود و د ګناه احتمال پکې ډېر زیات کم و خو چې کم څیزونه انسان اورېدلی دي
نو هغه هم اکثر غیر اختیاري اورېدلي په لار روان دی او کنځلې واورېده په لار روان دی او میوزیک په بازار کې چلي غیر اختیاري صرف د دغې د مسې حکم یې وکړو د انځلو حکم یې نه دی کړی بیا د هغې نه پسې د سټ د مسې هم حکم وکړو ولې سټ په ګناه کې نه دی انوالو خو دې چونکې نزدېکت او د دې تعلق دی د هغې اندامونو سره چې هغه په ګناه کې بالکل ډایرکټلی انوالو دي نو د هغې د مسې حکم وکړو صحیح ده نو دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی په سر مسه کول په غوږونو باندې مسه کول او په مرۍ په سټ باندې مسه کول د دې مطلب دا دی که چېرته ته په غلط صحبت کې پاتې شوې نو بیا به هم ګورې ته توبه وباسي غلط صحبت دونه غلط څیز دی غلطو خلکو سره ناسته دونه غلط څیز دی چې هغې دپاره الله جل شانه د انځلو حکم خو ونه کړو کم از کم د مسې حکم بیا اخره کې وفرمیل الله جل شانه چې اوس خپلې خپې وینځه ولې الله جل شانه وفرمیل چې خپې وینځه اخره کې انسان چې دې تمامو توجهاتونه فارغ شي نو آخره کې دی اقدام کوي یو څیز ته او اقدام په قدمونو باندې کېږي اقدام آخري سټپ د انسان هغه د خپې نو بیا ورته وفرمیل چې اوس څه وکړه خپې وینځه یو عجیبه ترتیب دی د الله جل شانو د طرف نه چې کوم مقرر دی یو عجیبه حکمت ته دا ذکر کم چې ولې الله جل شانو وفرمیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هر اندام 3 ځل وینځه د دې څه مطلب دی هر اندام وینځه هغه هم 3 ځل وینځه څه مطلب دی څه حکمت دی په دې کې د دې حکمت دا دی چې تاسو ته ما وایي چې تمامو اندامونو انځل دا دې طرف ته اشاره ده چې د ګناهونو نه توبه وباسه د ګناهونو نه تا چې څنګه ظاهري ځان پاک کو دغه شان د خپل روح هم پاکوالی راوله چې هغه ستا اصل څیز دی توبه ایستل نو 3 پیرې هر اندام دا دې طرف ته الله جل شانو ما او تا ته اشارت راکوي اشارت چې توبې 3 ارکان دي 3 ارکان دي بغیر د هغې نه توبه نه قبلیږي هغه مخکې چې د څه کړي دي په هغې باندې خپېمانه شه اوس په پریزنټ کې په دې زمانه کې ته د هغې نه منه شه او په راروانه زمانه کې ته پخته عزم وکړه هله به ستا توبه قبلیږي نو چونکې د توبې ارکان 3 نو الله جل شانو هر اندام انزل په اوداسه کې څه کړه هغه ستا دپاره مسنون وګرځول چې هر یو اندام به څو ځل وینځي 3 ځل به وینځي نه رسې په دې خبرو باندې دا حکمت ته اودس او د غسل مې ته ذکر وکړو الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو مانځه ته پاسئ نو فاغسلوا وجوهکم خپل مخونه وینځئ وایدیکم الى المرافق د څنګلو سره خپل لاسونه وینځئ وامسحوا برؤوسکم په خپل سرونو باندې مسح کوئ وارجلکم الى الکعبین او د پړکو سره خپل خپې وینځئ وان کنتم جنبا فطهروا او که چېرته تاسو په جنابت په حالت کې نو فطهروا ځان ښه پاک کړئ په غسل سره وان کنتم مرضى او على سفر که چېرې تاسو بیماران یا په سفر کې او جاء احد منکم من الغائط یا سړی په تاسو کې بول لراشي د بول ځای ته راشي او لامستم النساء یا د زنانو سره کوروالی وکړي فلم تجدوا ماء خو بیا ورته اوبه میلاو نه شوي نو فتیمموا صعیدا طیبا بیا پاکه خاوره وګوره په هغې الله فرمایي د هغې قصد وکړه او تیمم وه نو بیا به تیمم څنګه کوې فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه بیا مسح کوه خپل لاسونه او خپل مخ په هغې باندې مسح که په هغه خاوره باندې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله جل شانو تاسو سره سختی نه کوي ولکن یرید لیطهرکم دا الله جل شانو مقصد دا دی چې تاسو پاک شئ څنګه چې تاسو ظاهري پاک شئ چې باطني هم پاک شئ چې اصل مقصد دی توبه اصل مقصد دی توبه چې هغه د غسل او د اودس مقصد دی توبه ځکه د اودس په اخره کې بیا یو دعا وایي سوي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين یا الله ما د توبه کوونکو نه وګرځې او د پاکو خلکو نه مې وګرځې نو پاکوالی وروسته کړی دی چې هغه ظاهري پاکوالی دی او توبې مخکې کړې مطلب دا دی چې توبه هغه مقصدي څیز دی اللهم اجعلني من ترمذي شریف کې روایت دی چې نبي علیه الصلاة والسلام به کله اودس وفرمایي بیا دا دعا وي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله جل شانو فرمایي زه به تاسو سره سختي نه کوم او دې لپاره چې تاسو پاک شئ ظاهرا هم پاک شئ باطنا هم پاک شئ ولیتم نعمته علیکم او دې لپاره چې خپل احسانات هغه تاسو ته پوره کوم لعلکم تشکرون دې لپاره چې زما شکریا ادا کړئ مخکې الله جل شانو تذکره وفرمایله د خپلو حقونو چې الله جل شانو خپلې کومې ذمهوارۍ وې هغې ستا دپاره پوره کړي چې ځینې څیزونه یې ته حرام وګرځول او ځینې څیزونه حلال او لارې ته وښودې اوس الله جل شانو فرمایي چې زما وعده هغه هم پوره که هغه زما وعده دا ده چې اذا قمتم الى الصلاه کله چې ماته عبادت ته ودرېږي نو فغسلوا وجوهکم لږ ځان پاکوه ښه ګنده ماته مه ودرېږه وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.